طالبانو 4 صنعت خونې بیرته فعالې کړې. سلګونه کسانو ته د کارګرو معاشونه برابر شوي. دوستانو په سلامونه و نیکو هیلو مو هرکلی کوم. هیله ده چې روغ جوړ به یې. د 4 صنعتي پارکونو د فعالیت بیا پیلېدو سلګونه کارګرو ته کار برابر کړی. تاند په وروستیو کې د برېښنا پرچاویو له کبله د یو شمېر صنعتي ښارګوټیو د فابریکو کار په ټپه درېدلی و، خو اوس د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه وایي چې اکثرو فابریکو بیرته کارونه پیل کړي دي. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنې نن دوشنبې وویل چې کابل، ننګرهار، بلخ، غزني ولایتونو د صنعتي پارکونو د برېښنا ستونزه حل شوې او په ټولو فابریکو کې صنعتي کارونه بیرته پیل شوي. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنې مرستیال عبدالجبار صافی وایي چې د وسپنې ویلې کولو، پلاستیکي توکو، پایپونو جوړولو 50 سلنه فابریکې چې له 2 میاشتو راهیسې د برېښنا د نشتوالي له امله له کاره لوېدلې وې بیرته فعالې شوي او تولید یې پیل کړی دی. د افغانستان برېښنا شرکت ژمنه کوي چې صنعتي پارکونو ته یې په منظم ډول برېښنا برابروي او د فابریکانو خاوندانو به هم پر خپل وخت د برېښنا پیسې ورکړي. د صنعتکارانو د ټولنې د معلوماتو له مخې اوس د برېښنا برخه کې د صنعتي پارکونو 90 سلنه ستونزه حل شوې او یوازې 10 سلنه نوره به په لنډ وخت کې هواره شي.